رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا وروسته موږ ته دا وایي للصائم فرحتان، د مؤمن مسلمان د روژې د نیولو وروسته چې کله دی دا روژه پوره کړي نو دوې خوشحالي یعنې الله اوس ورنصیب کوي. یوه خوشحالي خو دا ده چې دا موقت عبادت دی، د خپل وخت د پوره کېدلو څه وروسته بیا تا ته اجازه ده د خوړلو د څښلو ده، نو یوه خوشحالي الله د روژه مات ورنصیب کوي. او دویمه خوشحالي به الله تبارک وتعالی کله چې مؤمن مسلمان د الله جل جلاله په حضور کې ودرېږي نو د الله تبارک وتعالی په حضور کې د درېدلو څه واما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى ولمن خاف مقام ربه جنتان. په سورة الرحمن کې الله تبارک وتعالی وایي، په نورو سورتو کې په بل سورت کې دا رقم راځي، کم مؤمن مسلمان چې د الله تبارک وتعالی و مخته د درېدلو څه وبېرېږي او بیا خپل ځان د ګناهو سره بند کړي نو الله جل جلاله به جنت ورکړي. دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي للصائم فرحتان یفرحهما، دوی خوشحالیانې الله وروژتي ته ورنصیب کوي. اذا افطر فرح بفطره، کله چې دی روژه ماتوي نو دی په خپل روژه مات باندې خوشحالی، هغه بوج پر ده باندې اوس د الله جل جلاله له طرفه پروت هغه نور ختم سو، دته اجازه ده چې دی خپل روژه مات کړي. نو په روژه مات باندې ته باندې سړی خوشحالی. دویمه خوشحالي دا ده واذا لقي ربه فرح بصومه، کله چې دی د الله تبارک وتعالی سره مخامخ کیږي، لقا د خپل رب کی، ملاقات خپل رب کی، په دغه ملاقات کې به هم دی ډېر په خپلو روژو باندې خوشحالی. نو ځکه د دې عبادت به چې خاص سړی قدر وکړي او ډېر کوشش وکړي چې دا عبادت په صحیح طریقه باندې ادا کړي.